لنډه کیسه انډین مساله. د تیرو لسو ورځو په پرتله نن ورځ لږه لمرینه وه. د هغې د کار لومړۍ ورځ وه چې د کار په یو رستورانت کې شروع کړی و. دا رستورانت انډین مساله په نوم یادېده. د رستورانت مالکه هم یوه هندوستانۍ جنۍ وه چې په لیدو به یې ډیرو کسانو ته د کسوټي زندگی کې د درامې مرکزي لوبغاړې چې په افغانستان او پاکستان کې د پرینا په نوم ډیر شهرت موندلی و ور په زړه کوله. د رستوران مالکه هم د پرینا په شان غوسه ناکه وه. په اروپایي هیوادونو کې هندي، پاکستانی، ترکی او افغاني رستورانتونه ښه چلیږي او اکثر د رستورانتونو میلمانه هغه اروپایان وي چې دغه هیوادونو ته سفر کړی. هغه نن د لیک لړ سره سم رستورانت ته راغله. لومړی رستورانت صفا کړ. د رستورانت په دیوالونو هندوستاني رنگین په لاسو جوړ شوي 4 کنجه دستمالونه زړول شوي وو او ترڅنګ د رستورانت په کنجونو کې له سرو، شنو او ژړو کپړو نه ښایسته چوغکې هم چې د هندوستاني فرهنګ ښکارندویي یې کوله ځوړند شوي وو. په رستورانت کې تته رڼا وه. د رستورانت ډیکوریشن د هغې ذهن ته سکون ورکاوه. زړه یې غوښته چې د شپې هم دلته پاتې شي، تتې رڼا ته وګوري، له دې چوغکو سره خبرې وکړي، یوه خاموشي ترلاسه کړي، ولې چې دغه وړوکی هوټل د هغې له کور نه ښکلی و او دلته د هندي کلاسیک ساز نغمې چې آواز یې ډیر کرار او مزیدار و د اوریدو چانس هم ترلاسه کېده. هغه د هندي نڅا سره لږه بلده وه، ولې چې د هندي فلمونو سره یې د مور ډیره مینه وه او اکثر به یې مور دا فلمونه کور ته راوړل او دې هم نڅا له همدې فلمونو څخه زده کړې وه. هغې هیله درلوده چې کلاسیکي نغمې ته وناڅي او د خوشحالۍ احساس وکړي، خو د هغې د ارمان د پوره کېدو نه و، ولې چې د رستورانت مالکه په خپله هلته پاتې کېده او د هغې ټوله کورنۍ په هندوستان کې وه. هغه دلته یوازې وه، پیسې ګټلې او کورنۍ ته یې لیږلې. هندي جنۍ هغې ته د میاشتې $400 معاش مقرر کړی و او د میلمنو له خوا کوم بخشش که به ترلاسه کېده هغه هم د هغې پوره حق و. د مالکې ورسره کار نه و. له نن څخه نیولې تر یوې اونۍ پورې د هغې امتحاني دوره وه. نږدې 11 بجې وې چې د میلمنو د راتګ لړۍ پیل شوه. هغې خپل ویښتانو کې لاس ووهه، خپله لنډه لمن چې د پښو له سترګیو څخه یې 1 پورته پورې اوږدوالی رسیده سمه کړه. د هغه میز خواته ورغله چې تر شا یې 2 میرمنې او 2 سړي ناست ول. د میلمنو عمرونه تر 500 کلونو کم او تر 10 پورته ښکارېده. په ډیر ادب سره یې سلام وکړ او د مینو کتابچې د هر میلمه مخې ته کېښودې. خپله بیرته راغله، د خپلې مالکې ترڅنګ کېناسته او د سترګو لاندې د لپټاپ په مخ هغه وړوکي جدول ته یې کتل چې مالک یې پرې کار کاوه. هغې هم په خپل ذهن کې $400 راویستې وې. $10 یې د ترانسپورتي کارت لپاره جلا کړې چې پوره میاشت به په میترو او ترامونو او بسونو کې به پرې تګ او راتګ کوي. $380 یې خپلې مور ته ورکړې تر څو د میاشتې خرڅ د کور لپاره راوړي. د هغې په نظر په دومره پیسو د هغو ښه ګزاره روانېده، خو د کور کرایه، د بجلی، اوبو او ګیسو د بلونو غمې لا په اوږو بار پروت و.
د هغې په ذهن کې لا دغه محاسبه روانه وه چې د میلمنو له میز نه بوډا سړي د هغې په لور اشاره وکړه او هغې هم د برقي ګوډۍ په څیر ورمنډه کړه. په احترام سره یې د هغو فرمایش واخیست او د مالکې په لور راغله. د میلمنو فرمایش یې هغې ته ورښکاره کړ. په دې وخت کې د هندۍ جنۍ د هغې ګریوان ته پام شو. ورته وویل د ګریوان دا 2 تڼۍ دې خلاصې کړه تر څو نوره هم ښکلې ښکاره شي. سمه ده، په سترګو د میلمنو سره مسکی اوسه تر څو خفه نشي. سمه ده. هندۍ د رستورانت آشپزخانې ته ننوته او فرمایش یې د هندي آشپز مخې ته کېښود. د لومړیو میلمنو فرمایش لا نه و تیار شوی چې 15 تنه ځوانان رستورانت ته راننوتل. هلکان د نورو میلمنو خواته د نږدې میز شاته کېناستل. رستورانت ډیر لوی نه و. د 20 تنو میلمنو گنجایش یې درلود. هغې د رستورانت په مخامخ دیوال باندې ځوړندې ښیښې کې خپل ځان یو ځل بیا ولیده. ویښتان یې چې لږ څه اوږده ول او په 3 برخو یې جلا کړي وو، لږ څه شاته، لږ یوې خواته او بلې خواته را خلاص پریښي وو. په ویښتانو یې لاس تیر کړ. د مینو کتابچې له ځان سره واخیستې او د نوو راغلو میلمنو د میز په لورې ور روانه شوه. مسکی شوه، سلام یې وکړ او کتابچې د میز د پاسه د هغو مخې ته کېښودې. په ناستو هلکانو کې چې یوې تر ټولو وران ښکارېده نو مخامخ ناست هلک ته یې په اشاره وویل شکر خانه، شکر وباسه. په اوله ورځ د قسمت نارې ووهلې. ګورې نه، سمه پټاخه ده. هی هی چوپ شه، پویه به شي. د شکر په دې خبرې ټولو وخندل. ترڅنګ ناست ملګري ورته وویل نه چې کابلۍ درته ښکاره شوه، هغه څه پوهیږي. شکر لاندنۍ شونډه بوڅه کړه، مسکی شو، ویې ویل نو څه، زه خدای دومره خوار کړمه چې د هوټل له شاګردې سره به ګرځم را ګرځم. نه نو څه کوې، په نایټ کلب کې درته خوښوي. هغه خو ټولې چیر سترګې دي، تر تا د مخه به 100 نور یاران پریښي وي. د دوی په منځ کې چې یوې سپینې چشمې په سترګو وی او لږ څه سنجیده ښکارېده، د خبرو منځ ته یې ور ودانګل. ګوره هلکه، زما یانا هم په یو رستورانت کې کار کوو. په اوله ورځ مې $10 ورکړل. په 3م ځل مې لارې ته راوسته. د هلکانو د جارو بس د هغې خلق نور هم ورتنګ کړ. د زړه په زور یې شونډې مسکا ته اړینې کړې. په ډیر احترام سره یې وویل بخښنه غواړم، تاسو خپل فرمایش راته راکړئ. تاسو ته څه راوړم؟ زیارتګل ورته وویل چې هغوی به لږ څه وروسته خپل د خوښې د خوراک فرمایش ورکړي، خو اوس د 15 ګیلاسه د لیمو جوس ورته راوړي. هغه بیا مسکی شوه او لاړه. له لږ ځنډ وروسته پتنوس په لاس د هغو میز ته راغله. هغه لا رسېدلې نه وه چې پښه یې په یو څه باندې بنده شوه او مخامخ په شکور باندې ولوېده. د جوسو 2 ګیلاسونه هم مات شول. شکور د لیمو په جوسو سم ولمبل. هغه زر په خپل ځای ودرېده او معذرت یې وغوښته. هلکان ټول مسکی شول. له شکور نه را دې خواته چې نیاز ناست و، شکور ته یې وکتل، ورته مسکی شو. دا زما له خوا درته یو سپرایز و. پروا نه لري که جامې دې لږې خراب شوې، مزې خو دې واخیستې. د رستوران مالکه چې جنۍ ته سمه غوسه وه په قهرجن اندازې وویل د ګیلاسونو تاوان به ستا له معاش نه ګرځوم. پام کوه، د امتحان ورځې دي. هغه په خپل ځای ناسته وه. هلکانو په خپلو کې سمې ټوکې ټکالې جوړې کړې وې. لومړی پیرې میلمنو خپله ډوډۍ وخوړله او له رستوران نه ووتل. د هغې په لاس کې هیڅ هم کېنښودل. هغه خپل چانس ته ډیره خپه وه او په دې سوچ کې وه چې هندۍ به څومره پیسې د ګیلاسونو په تاوان کې ورنه ګرځوي.
هلکانو خپله ډوډۍ وخوړله. د هوټل نه د وتلو په وخت کې شکور ورته $10 په لاس کې کېښودل. خپلو ملګرو ته یې وویل دا دی لومړی شرط خو مې پوره کړ. هغه مسکی شوه. د بای بای په ځای هلکانو ته وویل هر کله راشئ خپل رستوران یې وګڼئ. د دې جملې په اورېدو هلکان ټول هک پک د رستوران په دروازه کې ولاړ پاتې شول. د کیسې د لیکلو نیټه د مې د میاشتې 9 کال 2019 پراګ.